الرحمن الرحیم قدرمن دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تیر ورځ موږ تاسو ته د ووټ پروګرام ریفرنس ټیپ او موږ تر فوټ نوټس پورې خبرې کړې وو چې موږ څه ډول کولای شو فوټ نوټس ایجاد کو، څه ډول کولای شو ان نوټس ایجاد کو، او له هغې څخه وروسته موږ تاسو ویلې چې فوټ نوټ او ان نوټ څنګه ورته په اسانۍ تللی شو. نن موږ تاسو سرچ باندې خبرې کوو. سرچ کله چې انټرنیټ سره تاسو وصل اوسئ او دغه د افیس کمانډ باندې نه پوهیږئ یا فرض کړه جنرال کوم معلومات تاسو غواړئ، نو تاسو سره دلته office.com خلاصیږي. تاسو کولی شئ چې خپل د ضرورت وړ معلومات د انټرنیټ څخه دلته ترلاسه کړئ. چون ما سره اوس انټرنیټ نشته دی نو دا کار نه کوي. دا فقط چې کله انټرنیټ وسلي تاسو کولی شئ مختلف موضوعات دلته سرچ کړئ ځان ته. سایټیشنز ان بیبلیوګرافي. ګورئ دغه سایټیشن چې دی ریفرنس ته ویل کیږي او بیبلیوګرافي چې دی د یو کتاب په اړه چې څومره معلوماتونه یې هغې ته بیبلیوګرافي وایي. فرض که دغه ما سره یو بلینک پیج دی خو د دې نه لاندې چې دی ما یو چپټر لیکلی یا یو کتاب لیکلی چې هغه 100 ورقې یا 80 ورقې یا 1.5 ورقې دی. زه غواړم دغه زما د کتاب په اړه باندې یو ریفرنس هم ولیکم چې هر څوک زما کتاب راخلي نو دا زما ریفرنس ټول معلوماتونه موجود وي چې دا کتاب څو ورقې دی، لیکوال یې څوک دی، څو جلده لري او دی څوم جلد دی او چا دپاره دی او ټایټل هر څه معلومات باید دلته په دې سر کې د کتاب موجود اوسیږي چې هر څوک کتاب خلاصوي وګوري چې دغه کتاب څه کوایف لري. فرض که دا ما سره د دا سپین بلینک ډاکومنټ دی خو د دې نه لاندې ما سره ډېر زیات لیکل دي، 50 یا 100 ورقې ما سره لیکل دي او دا کتاب د دې دپاره غواړم چې زه سایټیشن جوړ کړم. زه راځم سایټیشن باندې کلیک کوم، له هغې څخه وروسته اډ نیو سورس ورته وهم. ګورئ ما سره دغه سایټیشن سورس اوپن شو. دلته ورته لیکم چې دغه د کتاب لیکوال چې دی فرض که ممتاز رحماني دی او له هغې څخه وروسته د کتاب ټایټل څه شی دی. زه ورته وایم چې کمپیوټر پروګرامینګ، د کمپیوټر پروګرامینګ په اړه کتاب ده. دا کتاب په 2025 کال کې فرض که لیکل شوی دی. په کوم ښار کې لیکل شوی؟ زه به ورته ولیکم چې کابل. پبلیشر د دې کتاب څوک دی؟ پبلیشر به ورته ولیکو چې ABC، فرض مثال ABC به ورته یوازې ولیکو. هغه چې پبلیشر یې هر اداره و نو تاسې کولی شئ چې همغه اداره به یې ولیکئ یا IBC پبلیشنګ ګروپ به ورته ولیکو. نو شو آل بیبلیوګرافي فیلډز چیک به ورته آن کو چې لږ نور هم دا کوم معلوماتونه اضافي چې باید پکې ولیکو هغه خانې موږ ته راشي. دا کتاب فرض مثال لیکل شوی دی کابل کې او کنټري چې دی افغانستان. همدا ډول ایډیټور د دې کتاب څوک دی؟ ګوره ایډیټر هغه چاته ویل کېږي کله چې فرض که تاسې کتاب لیکئ، ستاسې کتاب چې یو دفعه ګوري ملاحظه کوي ایډیټ پکې کوي، نو زه ورته وایم چې د دې ایډیټور چې دی احمد دی. ولیام ګورې جلد ته ویل کېږي. دغه زما کتاب چې دی په 3 جلدونو کې لیکل شوی دی او نمبر آف ولیامز، ولیام چې دی جلد ته ویل کېږي 3 جلد او دا زما اوسنی کتاب چې دی 2 جلد دی. ټرانسلیټور د دې کتاب چې دی زه ورته وایم ټرانسلیټور جان دی. همدا ډول شارټ ټایټل د دې څه شی دی؟ شارټ ټایټل یې ورته لیکم چې کمپیوټر پروګرامینګ دی، یوازې به ورته پروګرامینګ ولیکو. صحیح ده. او له دې څخه وروسته سټنډرډ نمبر، هر کتاب چې دی ځان ته یو سټنډرډ نمبر هم کولی شي چې تاسې ورته اضافه کړئ. زه ورته وایم 0 20 45 دا زما د کتاب چې دی سټنډرډ نمبر دی او څوک چې غواړي ډاونلوډ کړي زموږ د ویب پیج څخه یې ډاونلوډولی شي.
پیجز د دې کتاب څو پیجونه دي 150 پیجه دي ایډیشن یې څو دی څوم چاپ دی زه وایم یاره څلورم چاپ دی کم کمنټس چې ورته لیکي زه ورته لیکم چې this book is for the students of computer science او همدا ډول مختلف نور معلوماتونه اضافه کولای شي دغه کتاب په اړه ګوري ما دغه سایټیشن جوړ ک او دا زه اوکې کوم چې کله مې اوکې ک لدې څخه وروسته زه راځم بیبلیوګرافي ته او زه ورته وایم چې دغه مختلف فارمټونه دي کوم فارمټ غواړئ زه ورته وایم دا فارمټ به صحیح ګورئ زما بیبلیوګرافي مکمل جوړ شو رحمانی دا کتاب لیکلی 2025 کال کې کمپیوټر پروګرامینګ په اړه دی او 4 ایډیشن دی ولیوم نمبر 3 دی احمد ایډیټور دی او ان جان ایچ دی ټرانسلیټر دی مکمل معلومات ولیکه اوس چې یو څوک راځي دغه زما کتاب ګوري نو مکمل پې پوهېږي چې دا کتاب په کوم کال لیکل شوی چیرته لیکل شوی کوم موضوع په اړه دی او د دې کتاب لیکوال څوک دی او ایډیټر یې څوک دی او ټرانسلیټور یې څوک دی مکمل معلومات پکې لیکل شوی که چیرې دغه فارمټ ستاسې خوښ نه شو نو تاسې داسې کار کولی شئ چې دلته سټایل سره شئ او دلته ورته آیسو سټایل انتخاب کړئ چې کله آیسو سټایل تاسې ورته انتخاب کړئ دا نو مکمل جزئیات کتاب په اړه ورکوي ممتاز رحمانی لیکوال د کمپیوټر پروګرامینګ چې د کتاب موضوع ده احمد خان ټرانسلیټور دی جان چې دی فرض مثال کابل کې لیکل شوی د ایډیټر دی او ای بی سی پبلیشنګ مکمل 150 پیج دی ولیوم 3 دی او this book for the student of computer science دا ودای چې دا هماغه نمبر ده کوم نمبر په واسطه چې موږ تاسو به کولای شو دا په انټرنیټ کې پیدا کو ډاونلوډ کو نو دا سټایل څخه هدف دا نه دی چې فارمټینګ دا فقط معلومات او زیاتوالی او کموالی هر سټایل چې ورته تاسو اپلای کړئ دغه معلومات فقط کمی او زیاتوي خو آیسو سټایل دلته به داسې دی چې دا فول انفارمیشن خلکو ته ورکوي نو دا هم موږ سره د کتاب د بیبلیوګرافي جوړولو طریقه وه چې څه ډول کولی شو بیبلیوګرافي جوړ کړو مختلف ډیزاینونه لري هر یو ډیزاین چې ستاسې خوښه و نو تاسې کولی شئ چې په هماغه ډول دا بیبلیوګرافي ځان ته جوړ کړئ اډ نیو سورس کولی شئ چې بل سورس هم دلته اضافه کړئ نو یو خبره بل دلته مانیج سورس دی دغه لیکنه خو ما وکړه دغه بیبلیوګرافي یا سایټیشن خو ما جوړ کړه نو دا ځان سره سیف کوو دا موږ سره چې کله په اتوماتیک ډول باندې موږ ولیکو هلته مو سیف کړه اوس له دې څخه وروسته زه راځم کنټرول ان سره یو نوی پیج اخلم او دغلته هم څه لیکل دي هماغه کتاب مربوط یا هماغه کتاب ده یا د هماغه کتاب سایټیشن دلته زما په کار شو نو زه ریفرنس ته راځم له هغې څخه وروسته مانیج سورس ته راځم چې کله مانیج سورس ته راغلم ګورې دلته دا تیار ما سره ثبت شوی فقط دا کاپي کوم دغه ماسټر لیست نه دا کاپي کوم کرنټ لیست او له هغې څخه وروسته چې دا ما کاپي کلوز کوم او بیا راځم دلته او دلته بیا کولی شم چې ځان ته دلته راوړم نو مختلف ډاکومنټس کې چې کله ضرورت وي نو زه مانیج سورس ته راځم له دې ځایه زه کولی شم چې هغه ځان ته په بل ډاکومنټ کې هم راوړم او که دلته چېرته موجود نه وي نو براوز ته تاسې راشئ چې کله براوز ته راغلی د هغې څخه وروسته چېرته چې تاسې ځان سره سیف کړی او همالته ولاړ شئ او هغې څخه تاسې کولی شئ چې ځان ته دوباره انزرټ کړئ بل کار چې موږ دلته سورس منیجر کې کولی شو هغه ایډیټ دی یعنی دغه کم سایټیشن چې ما جوړ کړی دې کې که اضافي ایډیټ غواړئ ایډیټ باندې کلیک وکړه تا ته هماغه پخوانی مینو خلاصوي او دلته کولی شئ چې دا ورته آن کې چک او اضافي معلوماتونه هم ورته دلته ولیکئ چې کله اضافي معلوماتونه دې ولیکو نو بیا یې اوکې کړئ او له هغې څخه وروسته کلوز یې کړئ اضافي معلوماتونه به هم پکې دلته راشي نو دا موږ تاسو سره د سایټیشن او بیبلیوګرافي د جوړولو طریقه وه سبا انشاءالله کپشنز باندې خبرې کوو د نن دپاره همدومره درس بس ده له ټول دوستانو څخه هیله مند یم چې چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې لایک کړئ تر څو تر نورو ملګرو ورسیږي او موږ هم تشویق شو چې وکولی شو په راتلونکي کې تر دې هم غوره درسونه او د نه یوازې د مایکروسافټ ورډ بلکې مختلف برخو کې چې موږ کولی شو
معلومات لرو او هغه کې مهارت لرو هغه به تاسو سره په وړیا ډول شریک کو. مننه کوم ودان.